د انټلیکچوال ډیولپمنٹ. تاسو کې دا څوک چې هغه هوم سکولینګ کړی وي یعنی 15 پورې په کور کې سبق ویلی وي نشته. دا کومه هیستوري چې تاسو ته بیانوم کیس هیستوري د کس چې کوم دنو په کور کې سبق ویلی دی دا څوک دی؟ دا حکیم محمد سعید صاحب. حکیم محمد سعید صاحب هغه کس دی چې هغه هوم سکولینګ کړی دی یعنی ارلی سکول په کور کې کړی دی او هغه نه وروسته چې کوم دنو بیا په های سکول کې او بیا په کالج کې او بیا په یونیورسيټي کې داخله اغسطی دا او هغه نه وروسته بیا حکمت کړی دی بیا پی ایچ ډي انقره نه کړی دا او وروسته بیا نو اول هوم سکولینګ کړی دی. نو چې دې کس هوم سکولینګ کړی دی او د کنټریبیوشن موږ دا انټلیکچوال ډیولپمنٹ 1920 نوالا 1998 پورې دوی ژوند دی. حکیم محمد سعید صاحب 10 लाख پرسکرپشن لیکلي پرسکرپشن مریضانو ته نسخې سو لیکلي 10 लाख پرسکرپشن. حکیم محمد سعید صاحب 80,000 ریسرچ بیس آرټیکلز او پیپرز لیکلي 80,000. گورنر سند پاتې شوی دی. حکیم محمد سعید صاحب وایس چانسلر د همدرد یونیورسيټي پاتې شوی. حکیم محمد سعید صاحب ډایریکټر پاتې شوی د همدرد لیبارټریز. حکیم محمد سعید صاحب دنه علاوه بورډ اف ډایریکټرز پاتې شوی د سو یونیورسيټي او حکیم محمد صاحب ټریئر صاحب هم پاتې شوی دی او دې په خپل سوانح عمرہ کی یو خبر لکھی کہ میرے ہوش میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نکل رہا ہو اور میں سو رہا ہوں. 70 سال کی ابتدا سے چې کله ز په خوش می سنبال کړی دی دا چې چې نور راخي جو زو دی ما نو مونږه چې دغه کس چې هغه هوم سکولینګ کړی دی هغه دونه کنټریبیوشن دی چې 80,000 ریسرچ پیپر 10 लाख پرسکرپشن گورنر سند پاتې کیږي سلور 15 زینو کې مطلب خپل سره ملا شوم په پیښور کې مطلب په حیدرآباد کې مطلب په کراچي کې مطلب په راولپنډي کې مطلب او بینګ گورنر هم مطلب ته نس شوی او روزانه به گیم کو روزانه لانګ ټینس په روزانه کو. دو ځوانان به ستړي کو دو ځوانان نه شوګر نه بلډ پريشر نه هایپرټنشن نه سفیرز نه سمنا ولی هغه باندې خدای ډیر مهربان او موته باندې خدای نه مهربانه. the reason is that intellectually او physically ځان ډیولپ کړي. نو چې هغه ځان ډیولپ کوي چې موږ ځان ولې نشو ډیولپ کولای. اوس یو ریلیونت اگزامپل د انټلیکچوال ډیولپمنٹ تاسو ته در کومه کو فرض کا تاسو غواړئ چې په دې 25 سال کې روان د 25 سال پلانینګ تاسو کوي صرف د انټلیکچوال او صرف د بوکس چې 25 سال کې زه 200 کتابونه ویل غواړم. ګران دي که آسان دي 200 کتابونه؟ آسان دي. څنګه آسان دي؟ لیټس سی. نو تاسو بر روان کال کې 2020 जनवरी शुरू 2020 जनवरी نه واته 2021 जनवरी پورې صرف 8 کتابونه سلیکټ کړي چې دا هغه پیجز سوی 2024 پیجز دي. فار ایگزامپل په دې میاش کې نه روان د فروری نه شو کې فروری په میاش کې به یو کتاب ز صرف 253 پیجز والا ویم یو کتاب به صرف اخلم او په دې هفته کې به 36 پیجز به صرف ویم او په نن ورځ کې به صرف 15 پیجز ویم. تاسو راته وایي 15 پیجز ویل ګران کار دی که آسان کار دی؟ 100 منټ اخلي 10 منټ او 15 منټ کا او 20 منټ کا او نیمه घंटा. نو 25 منٹ یا 30 منٹ سے تو روزانہ سٹڈی کې یو کتاب د کورس نه علاوه 25 منٹ نو په کال کې اته کتابونه ختمه او روان 25 سال کې بتاوسو 200 کتابونه ویلي. هغه کتابونه چې هغه یو کتاب د 253 پیجز وی. آسان دی که ګران؟ نو موږ نن ځان له 25 منٹ هم نشو ورکولای ولی زمون پلانینګ نشته دی ویژن نشته دی او موږ ورکه د 30 سړي کتابونه ویلي دي او دا ډیر ځات قابل سړی دی. هغه نور سنوي پلانینګ باندې چلیږي او 20-25 یا 30 منټس روزانه بلان هغه خپل سټډي ته ورکړي وي. دغه شانتي 45 منټ جیم ته ورکړي وي او هغه جیم ته ځي. دغه شانتي کو سوشل میډیا استعمالي یا سبل سیستم هغه یو خاص ټایم ورکړي وي چې دوه ټایم کې به زه سوشل میډیا استعمالوم د خاص پرپز لپاره. نو زم سوشل میډیا استعمالوم خو د خاص مقصد لپاره په یو خاص ټایم کې. دغه شانتي کو چېرته تاسو د انټلیکچوال ډیولپمنٹ پلانینګ وکړئ نو روان 25 سال کې با ان شاء الله ولزم تاسو بسو کې تاسو بچ کم دینو انټلیکچوالي مکمل ډیولپ یا او کم از کم اته کتابونه تاسو ویلي. لکه دا مغه اگزامپل دی چې زمونږ دا پلانینګ دی چې اته کتابونه په 2019 اگست نه 2020 اگست پورې ختمول دي. آی کتابونه کې تاسو نمونه ولیکئ چې کم کتابونه دي. فایند یور وای سٹارټ ود وای فوکس رسول عربی صلی الله علیه وسلم اور حسن کاری سوانح مولانا رومی دی 4 hour work week دی 7 habits of highly effective people او کیش فلو کوادرنٹ. دا اته کتابونه زما ټارګټ ته پدې کال کې د اگست پورې هغه ما ترتیب باندې روزانه سونه 253 پیجز په میاشت کې ویلي 36 پیجز په هفته کې ویلي صرف روزانه 15 پیجز ویلي او چې 15 پیجز روزانه وایو کال به ختم شي ان شاء الله. اته کتابونه خو ته پته مونږ لګي. ثانک یو ویری مچ. خدای دا پاره پښتنو سانونو پیښ نه
ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي